خوست هوايي ډګر چې لومړنۍ چارې یې 8 کاله وړاندې پیل شوي وې د وروستیو څو اونیو کې نړیوالو الوتنو ته اماده شو. هريرود نړيوال ساختماني شرکت چې د خوست نړيوال هوايي ميدان داخلي او خارجي ټولو پروژو تکميل د پلان برخه ده. هېوادوالو ته د دې هوايي ډګر دننه ټولو پروژو په نړیوال ستندرد او ښه کیفیت د جوړېدو ډاډ ورکوي. زه په خپله د هريرود کمپنۍ لخوا د خوست میدان هوایي ډګر کې د ساختماني انجینر په حیث باندې تعیین شوی یم. دا ساختماني چارې کومې چې مخکې بول کېږي د هريرود ساختماني کمپنۍ لخوا نه په ډېر صحیح شکل باندې په لوړ ستندرد شکل باندې مخته بول کېږي چې په دې کې 8 تعمیره موږ لرو. خپله ترمینل دی، پرون دی، کنټرول ټاور دی، پاور پلانټ دی، هولډینګ ټانک دی او واټر ټانکونه دی. په دې کې نو د دو کار غیر د خپل د پاور پلان نه چې ډېر کم کار کې پاتې دی، نو ټول کارونه 100% تکمیل شوي دي. ان شاء الله په دې ډېر کم وخت کې به بهره بردارۍ ته وسپارل شي. په پاور پلانټ کې تقریبا د 15 نه 6% پورې کار به کې پاتې وي، هغه هم ډېر کم کار کې پاتې دی. ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې په ډېر کم وخت کې تکمیل کړو. خپل دا تعمیر کوم چې د هريرود کنسټرکشن کمپنۍ لخوا جوړ شوی دا په ډېر لوړ نورم جوړ شوی، انټرنیشنل نورمونو باندې جوړ شوی دی. د اول نه تر اخره پورې په دې کې ما کار کړی دی، نو په ډېر لوړ نورم باندې جوړ شوی دی. د افغانستان ملي هوانوردۍ خپلواکي ادارې مسؤلین وایي چې د خوست هوايي میدان په ټولو نړیوالو معیارونو برابر جوړ شوی چې د کمرو، الارم، اطفایې، ساوند سیستم او امنیتي سیستم په شمول یې ټولې برخې مجهزې او اماده دي. دیگه میدان که است در سال 1398 عملا آغاز گردید. 2 سال کاری را در بر میگیره که فعلا آماده افتتاح می باشد. همه کارا خلاص شده. این سالن به شکل 2 منزل اعمار شده در ساحه 8000 متر مربع ساحه ترمینال از زیربنای ترمینال و این شامل 5 سالن است. 1 سالن نړیوال می باشه و 4 سالن دیپارچر که از 4 سالن دیپارچر 2 سالن وی آی پی می باشه، یکی وی آی پی اینترنشنال و یکی وی آی پی دومستیک و 2 سالن دیگهش که میمونه یکیش دومستیک دیپارچر است و دیگهش اینترنشنال دیپارچر و با تمام معیارهای جهانی برابر است و سالانه ظرفیت تقریبا 6 لک نفر همین ترمینال داره و دیگه ملحقات از این میدان که است اپرون می باشه که در ساحه 450 در 177 متر اعمار شده که پارکینگ طیاره می باشه، به نام اپرون یاد میشه. و دیگه تعمیر که است کنترل ترافیک هوایی است، تعمیر کنترل ترافیک هوایی که به 5 منزل اعمار شده که از اون میتونیم که تمام رنوی اپرون و کل ساحات چک کنیم که در اون سیستم مخابره نصب شده فعلا و همچنان سیستم اطفایی ما مجهز است. فعلا 2 عدد اطفایه داره، موتور اطفایه، سیستم هواشناسی ما هم فعال است. دیگه یک پاور پلان داریم به ظرفیت 5 مگاوات که میتونه که تمام ضروریات ما را رفع کنه و دیگه پارکینگ وسایط داریم که 110 موتر در گنجایش داره و بسیار با کیفیت بالا اعمار شده. اپرون ما بسیار با کیفیت بالا کانکریتی است که اکسپوز است با مقاومت 25 مگاپاسکال و دیگه پارکینگ وسایط و تاکسی ما به شکل آسفالت اعمار شده. دیگه اینمی بخشا تقریبا کل چیز فعال شده هم و 40 بسته که در بخشای مختلف است فعلا به اعلان رفته. در زودی مامورین میای کار خود شروع میکنن. خالی در این پروژه که فعلا ما هستیم پاور پلان باقی مانده که 10% باقی مانده. انشالله بعد از این هم خلاص میشه. دیگه بخشا مکمل تکمیل شده و بخشای پروژه آینده که است آوارکاری میدان مانده، دروازه میدان مانده و یگان هتل و بخشای فرعیش مانده. دیگه فعلا از نظر پروازها مشکلات نداریم.
د خوست هوايي ډګر له ناتکمیلو پروژو یو هم دغه ډګر ته د تلونکي خام سړک جوړول و چې د خوست اوسیدونکو یې د زر تر زره جوړېدو غوښتنه کوله، خو اوس پرې د هريرود نړیوالې کمپنۍ له لوري د ترمیم کار روان دی. دا چې دغه سړک کوم چې تاسو وینئ دغه سړک د خوست ولایت د هوايي میدان یا د هوايي ډګر سړک دی. دا تقریبا څه کم 2 کیلومتره سړک دی. په دې سړک باندې مونږ کار کوو چې زه په دې سړک کې د یو سپرویزر یا د سرکاریګر په حیث کار کوم. انشاءالله دغه سړک چې دی په ډېر ښه کیفیت سره جوړیږي، ځکه چې دلته مونږ ډېر بااستعداده انجینران لرو چې د هغو د نظر لاندې مونږ دغه سړک جوړوو او دغه سړک به انشاءالله په آینده کې د خلکو دپاره د خوست ولایت د وګړو دپاره په ډېر ګټه تمام شي. او مخکې دغه سړک چې و ډېر خراب و، ډېر مقصد مات و او خلک ډېر په ستونزو کې و، ډېر ستونزمن و او دغه کلي او بانډو خلک او په دې ځایي اوسېدونکي چې دي دا هم ډېر خوښ دي او د دوی څخه موږ هم ډېر خوښ یو. موږ سره په هر یو ځای کې دوی همکاري کړې ده او که دوی د ځمکې مقصد موږ دغه ځمکې دي او د دې سړک ازادوالی دی هغه ځمکو ته دوی موږ ورته ویلي دي دوی په ځمکه کې موږ سړک تېر کړی، دوی موږ ته ویلي دي چې هر وخت کولی شئ چې د موږ په ځمکو کې تاسو سړک تېر کړئ. موږ د ډېر د دوی نه هم خوښ یو او سره د مقصد د فایدامي انجینران چې دي هغه هر وخت راځي دغه سړک ګوري، چک کوي، ټیسټونه اخلي او کوم ټیسټ چې وي هغه موږ شکر الحمدلله تر دې دمه ټول ټیسټونه چې دي او مقصد دغه موږ ټول کامیاب شوي. دغه سړک کې تقریبا ډېرو خلکو ته د کار زمینه مسایل ده. همدا اوس چې د ما سره دي تقریبا یو 15-40 نفره کارګر چې دي دا ما سره په دغه ځای کې لګیا دي او دوی ما سره کار کوي او دې سره زیاتې مشنګري چې ده لکه اسکیوټور دي، رولي دي، ګلیډر دي او نور ماشینالات چې هغه هم دلته موږ په کار باندې اچولي دي. د همدې سیمې اوسیدونکي چې د سړک جوړېدو په دې پروژه کې ورته د کار زمینه مساعده ده، د خوښۍ ترڅنګ یې د کار له کیفیت هم خپل رضایت څرګندوي. زه ډېر خوښ یم چې دا لار موږ ته جوړولو کور په شروع شوی دی. مخته ډېره خرابه وه، اوس یقینا چې خلک ډېر ورته خوښ دي، ډېر ښه کور په روان دی. موږ ډېر خوښ یو د خلکو نه ډېر ښه کور کیه. دا ځای کې دا روډ کې لګیا یو کور کوم یعنې وطن ته خدمت کوم. ډېر خوشحاله یم چې د خلکو دپاره دغه روډ جوړوم. د خوست هوايي میدان امیر انجینر عبدالصمد نړیوال وایي چې اونۍ کې له دغه هوايي ډګر له 6 تر 8 پروازونه کیږي چې راتلونکي کې به نور هم چټک شي. نوموړی زیاتوي چې د پکتیا او پکتیکا مسافرینو د کابل هوايي میدان پر ځای د هوايي ډګر ته د واټن نږدې کېدو له امله بهرنیو هیوادونو ته د تګ زړه ښه کړی چې راتلونکي کې به د کوزې پښتونخوا میشت پښتانه هم له دغه هوايي ډګر بهرنیو هیوادونو ته له تګ ګټه واخلي چې ورسره به ټوله کې د خوست او هیواد لپاره اقتصادي تمام شي. انشاءالله موږ اوس مهال نړیوالو او کورنیو پروازونو ته سلسله آمادګي لرو، چون تاسو په جریان کې څو ورځې پخوا مستقیم د عربي اماراتو دوبۍ څخه دلته پرواز وشو. انشاءالله نږدې ورځو کې به بیا د منظم توسعې موقعات په اساس د دې هوايي میدان څخه نړیوال او کورني پروازونه شروع کیږي. موږ کاملا آمادګي ورته لرو، هغه که په تخنیکي برخه کې ده، په امنیتي برخه کې ده، مشکل نشته. انشاءالله کارونه روان دي. د دې میدان څخه به د اریانا هوايي شرکت ترڅنګ نور نړیوال هوايي شرکتونه چې اوس عملا دوی کار پرې کوي غوښتنه یې کړې ده موږ څخه دلته دلچسپي لري، غواړي چې د هوايي ډګر څخه نورو هیوادونو ته پروازونه وکړي. انشاءالله راتلونکي کې به رسمي ترسره شي. څرنګه چې موږ تاسو ته بهتره معلومه ده، موږ خوست
میشتي ورونه په زیات پیمانه په عربي هېوادونو کې د مسافرۍ شپې ورځې تېروي. نو پخوا به مشکلات زیات و دوی ته د نورو هوایي میدانونو لکه د کابل، مزار او هرات میدانونه بل طرف ته مات کېدو، ولې اوس د خوشحالۍ ځای دی خوستیانو ته چې په خوست کې اوس موږ انشاءالله یو نړیوال میدان لرو. ته د افغانستان په سطحه به لومړنی هوایي میدان وي. نو دوی ته به د رفت آمد زیاتې زمینې مساعدې شي، اسانتیاوې به وي. دوی نه هم هیله دغه ده تر څو په رفت آمد کې د خوست هوایي میدان څخه استفاده وکړي. پخوا د هوایي میدان احاطه جوړه شوې، تقریبا 2626 ژبه کې دا میدان احاطه شوی دی، جوړ شوی دی. د طیارې ځغستلیکه ده، رنوی، ټکسوی، اپرون. اوس د هوایي ډګر تاسیسات دي چې عبارت د هوا پیژندنې تعمیر دی، د اطفایې تعمیر دی، الکوي سرک دی، ورودي سرک دی. اوس مهال یې د ترمینل، د طیارو پارکینګ، د وسایطو پارکینګ، د هوایي ترافیکو کنټرول ټاور کارونه روان دي. انشاءالله تقریبا 100% بشپړ شوي دي. او خوست هوایي ډګر ته د خوست هوایي ډګر څخه تر پاخه سرک پورې پخوا سرک خام و، په رفت آمد کې مشکلات زیات و. اړینه وه تر څو یوه نړیوال میدان ته موږ په معیاري او اساسي شکل یو سرک ولرو. نو د جلالتمآب ولسمشر د ځانګړې پاملرنې په اساس اوس خوست هوایي ډګر ته چې پخوا سرک خام و په اساسي ډول جوړیږي. کارونه انشاءالله په چټکۍ روان دي. په د نږدې ورځو کې به کارونه ختم شي. کارونه یې د نقشې او قرارداد مطابق په اساسي ډول ترسره کیږي. دا موږ خوست جلغوزه لرو چې مشهوره میوه ده د افغانستان. چهارمغز لرو، ولې پخوا موږ خارجي مارکیټو ته دوی رسیدنه یا د دوی واردول داسې په اسانۍ نه کېدل. اوس په انشاءالله د دې هوایي ډګر په ابتدا سره د دې هوایي ډګر د نړیوالو پروازونو په شروع کېدو سره به د خوست جلغوزه او چهارمغز نورو هېوادونو ته په اسانۍ صادریږي. د دې هوایي ډګر څخه به د حج اپریشن کېږي. زموږ خوستي ورونه حتی پکتیا او پکتیکا د پرزي غاړې خوا ورونه به کولی شي چې د هوایي ډګر څخه رفت آمد وکړي. نو د اقتصاد له نظر هم ډېرې ښې پایلې به لري، چون خوست به د نړۍ سره وصل شي. حتی خوست به د تجارت یوه څلورلارې وي د هوایي میدان په اساس. عملا موږ تیر پرواز کې د پکتیا او پکتیکا ورونه ولیدل چې د عربي هېوادونه دلته خوست میدان ته راغلي وو. ولې دوی باید کابل میدان کې کته وای، خو دوی هغه یوه ځانګړې دلچسپي یا اسانتیاوې چې دلته درلودې هغه کابل میدان کې نه وې ورته. نو دلته کته شول، د ځای نه به دوی ځي بیا خپلو کورونو ته. چون خوست میدان د ژوند دپاره جوړ شوی دی. د پکتیا خلکو ته او د پکتیکا ته د خوست حتی راتلونکي کې به موږ د دې غاړې ورونه شمالي وزیرستان حتی د پېښور د منطقې خلک هم د هوایي ډګر څخه استفاده کوي، چون رفت آمد هم ورته نږدې دی، اسانتیاوې ورته ډېرې دي. نو هر څوک زړه ښه کوي چې د هوایي میدان څخه رفت آمد وکړي. اوس عملا موږ د میدان څخه په هفته کې تقریبا 8 پروازه 6 پروازه لرو چې خارجي مؤسسات، ICRC، MSA، پکتیک. نو دا منظم خپل پروازونه ترسره کوي. موږ پروازونه لرو. دوه اونۍ وړاندې له متحده عربي اماراتو خوست هوایي میدان ته د مسافرو لومړنۍ نړیواله الوتنه ترسره شوه چې د خوستوالو له دود هرکلي سره مخ شوه. د خوست هوایي ډګر بالاخره له اوږده ځنډ وروسته نړیوالو او داخلي پروازونو ته اماده شو. له دې وروسته به د خوست، پکتیا او پکتیکا او د دې سربیره د کوزې پښتونخوا ورونه په اسانۍ سره هم داخل او هم خارج ته له خوست څخه په ښه شان پروازونه ترسره کړي.